د شپږیزه کرکټ لیګ وروستۍ فاینل لوبه، هغه لوبه چې هره لحظه یې له خوند او لذت ډکه وه. محمد نبي له راشد خان څخه سخت غچ واخیست. د اودي ته ورته معلومات په ویډیو کې، خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خوږو او ناظرینو ملګرو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم او یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د شپږیزه کرکټ لیګ شپږم پړاو چې د اکتوبر په اوومه نیټه د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، اتلولي یې د اکتوبر په 18مه نیټه د جمعې په ورځ میساینک اتلانو لوبډلې وګټله. د 2019 میلادي کال شپږیزې لیګ لومړی پړاو لوب کې دوه لوبډلې امونه هنګان او بوس ساتونکي لوبډلې بهر شوې. دوهم پړاو یا پلی آف سیالیو ته سپین غر پړانګان، کابل بازان، میساینک اتلان او بندیامیر خامران ووتل. په دوهم پړاو کې هم سپین غر پړانګان او کابل بازان له لوبډلې بهر شو. بندیامیر خامرانو او میساینک اتلانو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. پایلوبه د جمعې په ورځ یعنې نن محمد نبي اساخیل په 4 ویکټو وګټله. ټاس محمد نبي اساخیل وګاټه او توپ اچونه یې وکړه. بندیامیر لوبډلې په 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره د عمران جنت د 32 منډو، د شوکت زمان د 20 منډو، د افسر زازي د 22 منډو او د باطن شاه 23 منډو په مرسته 150 منډې هدف وټاکه. نوین الحق د میساینک لوبډلې لپاره 3 ویکټې واخیستې. میساینک لوبډلې دا هدف د شلم اور په 5م توپ د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره د نورعلي زدران د 42 منډو، د رحمان الله ګربز د 14 منډو او د محمد نبي اساخیل د 30 منډو په مرسته پوره کړ او بندیامیر لوبډلې ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه. د لوبې اتلولي میساینک لوبډلې واخیسته. د شپږم پړاو شپږیزه لیګ چې په خورا شاندارو ډول په کابل کې تر سره شو. شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ لخوا په 2013 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په 2013 کال کې سپین غر پړانګانو، 2014 کال کې میساینک اتلانو، 2015 کال کې بیا سپین غر پړانګانو، 2014 کې کابل بازانو، 2019 کې کال کې بندیامیر خامرانو او په 2019 میلادي کال کې میساینک اتلانو بیا وګټه. 2020 کال کې به د دې لیګ وم پړاو کېږي چې میساینک اتلان به له خپلې اتلولۍ د دفاع هڅې کوي. ګرانو کتونکو، ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه سره وکتله. کوم ویډیو خوښ شوی وي در سره لایک کړئ او زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.